القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران آغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، او ځینې له خلکو څخه هغه څوک دي چې نیسي بې له الله څخه شریکان، یعنی په عبادت کې، یعنی د بل چا عبادت کوي، یعنی په انسانانو کې چې په عقل او شعور کې د ټولو مخلوقاتو څخه افضل دي. ځینې داسې هم دي چې سره له ښکاره او سابقه دلایلو بیا هم غیر له الله تعالی څخه نور شان د حق تعالی سره په عبادت کې شریک ګڼي او د ده جل جلاله سره یې برابروي. یحبونهم کحب الله، چې مینه او محبت کوي دی د هغوی سره لکه چې مینه کوي د الله سره، یعنی یوازې په اقوالو او اعمالو کې خپل شریکان د حق تعالی جل جلاله سره نه برابروي، لکه آن تر قلبي محبت پورې چې د اعمالو د صدور اصل او اساس دی. د دوی شرک او مساوات رسیدلی دی چې د شرک اعلی درجه ده او شرک فی الاعمال د هغه فرع او تابع دی. والذین آمنوا اشد حبا لله، او هغه کسان چې ایمان راوړي دي ډیر ټینګ دي له جهت د مینې له الله سره، یعنی هغه محبت چې مشرکین د خپلو باطلو معبودانو سره لري، مؤمنان له هغه څخه خورا زیاته مینه له الله تعالی سره لري، ځکه چې د مشرکانو مینه د دنیا په مصائبو کې زائلیږي او د آخرت د عذاب د لیدلو په اثر دوی له خپلو باطلو معبودانو څخه بیخي بېزاره کیږي. لکه چې په وروستي آیات کې راځي، بالعکس د مؤمنانو محبت او مینه د خپل پاک الله سره په راحت او مصیبت، روغتیا او ناروغتیا، په دنیا او آخرت په پټ او ښکاره کې برابره او هیڅ تغییر نه مومي او تل دوامدار او باقی وي. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. او کووینه هغه کسان چې ظلم کړی دي، یعنی په خپل نفسونو په شرک سره، په هغه وخت کې چې وویني دوی عذاب، یعنی هلته به وپوهیږي چې بېشکه ټول قوت خاص الله لره دی او بېشکه چې الله سخت عذاب ورکوونکی دی. اذ تبر الذین نتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. کله چې بیزاره سي هغه کسان چې متبوعان، یعنی مشران دي له هغو کسانو څخه چې تابعان، یعنی او کشران دي، او وویني دوی عذاب او منقطع، یعنی غوت سي په دوی هغه ټول اسبابونه، یعنی د خپلوي علائق. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. او وای هغه کسان چې تابعان و، کاش کې وای موږ لره بیا ورتلل، یعنی دنیا ته، نو بیزاره به سو موږ له دې متبوعانو څخه لکه چې بیزاره سوي دي دوی زموږ څخه. كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار. همداسي یعنی لکه چې وشو د پاک الله دی ته د عذاب سختي او د یو بل څخه بیزاري، وبښي دی ته الله ناکاره عملونه د دوی افسوزونه په دوی باندې، او نه به وي دوی وتونکي هیڅ چیرې له اور، یعنی د دوژخ څخه، یعنی د هغوی شی او بدې چارې ټولې د حسرت او ارمان موجوبات کیږي، او له هیڅ عمل څخه به دوی ته هیڅ یوه ګټه او فایده ونه رسیږي، او تل به په دوژخ کې اوسیږي. بالمقابل موحدین او د ایمان خاوندان که د خپلو ګناهونو د سببه دوزخ ته ولاړ سي،
په پای یعنی آخر کې ترې وځي او د خپلو ښو چارو ښه بدل مومي. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أي خلقو خورئ تاسې یعنی له ځینو هغو شیانو څخه چې په مځکه کې دي حلال پاک یعنی بې له شبهې، او پیروي مه کوئ تاسې یعنی د اثر د قدمونو د شیطان، یعنی شیطان پسې مه ځئ او د ده په وسوسو باندې مه خطاوځئ او د ده متابعت مه کوئ. یعنی عربانو به بتپرستی کوله د اسلام څخه مخکې، او د بوتانو په نامه به حیوانات خوشي کول ازادول به، او له هغو الهه سویو حیوانات څخه به ګټه او فایده اخیستل حرام ګڼله. نو ځکه په دې آیات کې الله تعالی جل جلاله وایي هغه څه چې ستاسو دپاره حلال ګرځول سوي دي هغه پر ځان باندې حرام مه ګرځوئ. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.